نن ورځ ویلنټاین ډے چې دی کومه بولي د محبت و د ګلانو د فحاشي و د عریاني و د زنا و د زنا پریکټس د زنا هغه پیلاوېده چې کوم دی هغه دا نن ورځ ده. عزیزان د کفر همیشه کوشش دا دی په ښه انداز و ما او تا ته ګناه پېښوي په ښه انداز. ټي وي راواخله، په ټي وي کې ما او تا ته حدیث د قرآن آیات دینی پروګرام په انجلۍ باندې پېښي، په انجلۍ چې خلک دا ونه وایي چې پاکستان اسلامي ملک نه دی. دا دی وګوره د اسلام خبرې پکې شروع دي او حال دا دی د الله پیغام، د الله امر، د الله د رسول پیغام امر دا دی چې د ښځې خبرې په غوږو اورېدل. خو ډاکټر دی علاج کوي، مجبوري ده، پریشاني ده، بغیر د دې دا د غوږو زنا ده. که څه هم دا وتا ته انا اعطیناک الکوثر وایي، دا انجلۍ نه ده، دا د غوږو زنا ده. ما وتا ته په داسې انداز کې دا پروګرام را جوړ کړ. دا په ډرامه کې به ته ونه وینئ چې د کافرانو نومونه د القانو یې د یو نوم ابوبکر دی، د بل عمر دی، د بل د عثمان دی، د بل د سعد دی، د بل د سعید دی، بل د معاویه دی. خلکو دا خیال دی یار ماشاءالله اداکاران دي دونه ښه نمونې دي. صرف اور صرف زموږ د صحابو چیش کوي توهین کوي، توهین. چې دا نوم خو زه بل کوم دی ښکنځا نشم ته کولی. په ډرامه کې یو هلک دی په بېلاري اخته دی، په زنا اخته دی، په یاریو په بلو خبرو اخته دی. نوم یې ابوبکر دی، نوم یې عمر دی، نوم یې عمیر دی، نوم یې سعد دی، نوم یې سعید دی. دا سوچان یعنې دا علیحده منصوبې دي عزیزانو. په دغه انداز زما استاد د صحابو نومونه را استعمال کړو. والله کې مقصد ابوبکر و ابوبکر صدیق چې زما نوم زما د زوی نوم مقصد یې دا دی، مقصد یې دا دی. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الحیاء شعبة من الایمان، بخاری و مسلم حدیث. حیا نه ده، حیا د ایمان یوه حصه ده، د ایمان. د الله رسول فرمایي نسی کېدلی ایمان اور حیا، شرم و حیا دا لازم و ملزوم دی. لازم دا معنی لمر راوختې خامخا به ورځ کېږي، او دا سره لازم و ملزوم دی ته ویل کېږي. د هغه رقم که په چا کې ایمان و په هغه کې به حیا وي، که په چا کې ایمان و په هغه کې به حیا نه دی، که په چا کې حیا نه و په هغه کې به ایمان نه. دا سره لازمي دی. که د چا څه ایمان ولاړی حیا به ځینې ځي، د چا څه حیا ولاړه ایمان به ځینې ځي. د الله رسول فرمایي تر ټولو اولنی شی چې زما د امته څه ځي هغه چیش دی، هغه حیا دی. شرم و حیا به زما د امته ووځي. او د تېر سوو انبیاو څه دا خبره راغلې ده چې کله سړی بې حیا سو، بې شرمه سو، چې زړه دې غواړي هغه کوه بس اوس تا ته پابندي نشته، چې زړه دې غواړي شرم و حیا. بی عایشه صدیقه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې هغه حیا وه، هغه شرم و، یعنې زموږ د مدینې چې کومې بې ادبي دي ډېره معاف پیغلې انجونې دي، شرم و حیا ډېره یې پکې وایي د هغو په سترګو کې چې کوم شرم و حیا وه د الله د رسول په سترګو کې تر هغه ډېر زیاته شرم و حیا، دومره حیاناک، دومره شرمناک. او عجبه بله ابوبکر صدیق څنګه زبردسته خبره کړې ده. علامه بیهقي روایت را نقل کړی دی. ابوبکر صدیق ورځ خطبه وویل ای د الله بندگانو، ای مسلمانانو، د الله څه شرم و حیا وکړئ. وایي زما دې په خدای سره قسم زه چې کله د باندې ولاړ سم قضای حاجت لره، زه د ډېرې شرمه پر دا خپل مخ پټو واچوم، د الله څه شرمېږم، د ډېرې شرمه په پټو باندې د خپل مخ پټوم. ای د الله بندگانو مسلمانانو، تاسو د الله څه شرم و حیا چې یاد وکړئ. اوس همدا دی د حیا حال، دی د حیا حال. اوس به نو نور ژوند بې څه ولو عزیزانو. عایشه صدیقه وایي رضی الله عنها ما تېره جمعه کې ما درته وویلې چې ما د پیغمبر علیه السلام مبارک بدن لیدلی نه دی، او پیغمبر علیه السلام زما بدن لیدلی نه دی. زما د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه یار وي، پر هغه دوست چې دی د خپلې ښځې حال و خپل یار ته وایي. ما ماښام داسې وکړو، ما ماښام داسې وکړو، زه به ماښام داسې وکړم، زه به ماښام. ووایست یارانو خبره دغې ده که نه ده؟ تو خدای د کالجو د یونیورسټیو یارانو د پیکنیک خبره نه ده؟
دا د دې دی مثال دی لکه سړی چې د خپل پر تاګه بیا د بې دماغ کیسه وبل چاته کوي. ستا کوروالا ستا لباس دی، لباس ستا جامه ده، ستا پاجامه ده، او ته راولاړ شې د خپلې پاجامې کیسې وچاته کوي. تر اوسه به چا داسې کړي نه وي. د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه زنانه یې چې خپلو سیلیانو ته د خپل خاوین کیسې چې دی هغه کوي. لعنت په چا کې شرم و حیا نه وه، د الله رسول فرمایي خلاصه سوه خبره. یو صحابي ویلی ول یا رسول الله دا حیا د ایمان حصه ده. د الله رسول ته وفرمیل حیا ټول ایمان دی، ټول ایمان دی، ټول شرم دا چې شو دا ایمان دی، ایمان. او که په چا کې ایمان نو پاکي شرم او حیا نشي راتلی. که په چا کې شرم او حیا نه وه د ایمان څخه خلاص دی. ولګوه اندازه د دې خبرې سره. ما او تا ته نن داسې ورځ جوړه کړله، ښځې خو د عقل ډېرې خلاصې دي، غریبانې. ښځه په دې څه پوهېږي چې کافر ما استعمالوي، دا زما ځواني استعمالوي. د 50 روپۍ کریم دی، د 50 روپۍ چاکلیټ دی، د 50 روپۍ یو شی دی، دا مشورې په دې باندې کوي. اوس دا په ځان نه ده خبره، زما خالد دغه 3 4 5 کاله زما ځواني ده، پس له هغه به بیا ګرځي. ټیک شولو؟ نه څوک مرکه ورته کوي، نه څوک غواړي، نه څوک دا غواړي چې یاره زما زوی واده نه لري دا ښځه به ضرور. دا اوس د دا 50 ورځو په حسن باندې دا چیش سوې ده، دا مغروره سوې ده. او که کومه ښځه بې شرمي او بې حیایي کوي، نوی د NGOs پروګرامونه دي وروره، ښځه وایي زه څه خبر یم چې ستا موزه چیرې ده، زه څه خبر یم چې ته ما لره دا راځي چې زه ټایر بدل کړم. دغه معنا ده زما خاوند دې په منځ کې دې بدلولی شم. وایي علیده دې بېناران نه دي، علیده یې دا پر لیکلي دي چې زما جسم زما مرضي، زه پیل زما کار. بیا څه وایي؟ وایي ګوره نظر د نارینهو ګنده دوی پرده به زه کومه. دا د ښځو ناره ده، ډېره معقوله ناره ده. نظر ستا خراب دی، پرده زه څه وکړم، څنګه وکړم؟ ټیک شولو؟ نو خو ښکاره خبره زما سره ډېره اعلی ملغلره را سره ده، او یو غلم ستا. نو زه چې غله ته وم شا ما ملغلرې ته مه ګوره، زه به خپله ملغلره خوندي کړم، غل دې ګوري شي. صحیح شو؟ دا زموږ خور ته موږ وایو، زموږ انجونو ته وایو چې ته ملغلره یې. د خلکو نظرونه ګنده دي، دا غله دي. غله موږ مخ سترګې نه ورپټوو، موږ خپله ملغلره چې دغه خوندي کړو. ستا مثال د ملغلرې دی، ستا مثال د ملغلرې دی. بیا څه وایي؟ وایي بابا دې زما د واده فکر مه کوه، زما د ازادۍ فکر وکړه، زما د ازادۍ. زه ملا یم او نو خو غټ سړی ستی په نظر زه یم، تی بیا ځان ته خپل غټ خلک یاستاو، د خپلې معاینې موږ ټوله غلامان یو، مزدران. او چې کومه ښځه خاوند نه لري، د الله رسول فرمایي مسکینه ده، مسکینه ده، مسکینه هغه ښځه چې خاوند نه لري. مسکین دی، مسکین دی، مسکین هغه سړی چې ښځه نه لري. او د الله رسول فرمایي د ښځې دپاره، د ښځې دپاره تر ټولو اهم شی چې دی خاوند کور یا قبر. د دې دوو څه د ښځې دپاره چیش نسته، پرده نسته، بقا نسته، نجات. بیا صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله په دې دوو کې کوم شی؟ خاوند کور ډېره لویه پرده ده که قبر؟ ولیا قبر ډېره لویه پرده ده د ښځې دپاره، قبر ډېره لویه پرده ده. دا موږ چې دیوالونه وهلي دي، دا موږ چې لوړ جګ جګ کورونه جوړ کړي، دا موږ په دې نه دي کړي چې زما کره به غل راځي، غل بغلا کوي. دا زما لور، زما خور، زما کوروالا، زما مور، زما ورېنداره، ستا لور، ستا خور، ستا کوروالا، ستا ورېنداره چې پرېدی نامحرم و تا ته ونه ګوري. او که وکتل زه ځان وژنم خو ستا عزت بچوم، زه د جهنم لره ولاړ سم. موږ پښتانه وایي زه د جهنم لره ولاړ سم، زما خور، زما لور، زما ورېنداره، زما کوروالا ته چا په کم نظر وکتل یا خو به سترګې جینې وباسم، سترګې. ټیک شولو؟ دا زموږ عقیده ده. او ته وایه چې ما ته ګورئ، ته وایه چې ما ته ګورئ. الحیاء شعبة من الایمان، حیا دا یو د ایمان یوه حصه ده. په ګلانو به نه سره خطاباس چک دی، خاوند به راشي ښځې ته، ښځه به خپل خاوند ته دا دروازه خلاصوي، دا ستا لور و تا ته ګوري، دا ستا زوی و تا ته ګوري. لور خو دې وایي چې زه خاوند نه لرم، زوی دې وایي زه ښځه نه لرم، کرا به ښځه راولاړې چې دا ستا لور دا و بل چا ته ګل ورکړي. یاره زما نیت صفا دی، زما نیت صفا دی، ستا د نیت سره تعلق نه لري، ستا د عمل سره تعلق لري. الحیاء شعبة من الایمان ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې کوم یو متقی دی، پرهیزګار دی، دا الله ته ډېر نږدې دی. خیر عزیزانو،
الله دې زموږ بچان صالحان کړي. الله دې زموږ د معاشرې څخه د کفر د یهودو د نصاراو دا رسمونه دا رواجونه دا خبرې وباسي. الله دې زما د بچانو زما د لوړو د کور والا الله دې سي د بچانو د ټول عالم اسلام د لوړو د خوندو د کور والاو د مندو د ټول الله حفاظت وفرمایي. د ټول دې الله حفاظت وفرمایي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې د مرګ پر حال دا ټول را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد رسول